السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه مرګري؟ خیمه اره چا خبره وی ما په اسمان غوښتي او خدای په ځمکه راکړې. خیر شولې څنګه ضروري کار دی اوس؟ ضروري کار مې نه دی، ضروري کار به درله اوس پېښ کم که نه، لږ صبر وکړه. ما په تا باندې اعتبار وکړو، تا په ما کلې ډنډوره کو. ما را باندې کله ډنډوره کو؟ نه په ما خو مې پلار مې غاړې ته ډول واچو په ټول کلي کې وښه که نه. وای خدای مه که تا ته زه داسې ښکارم نازکې، زه خو ستا را ورکوټوالې ملګرې یم. هغه هېر دې نه شو چې ګوډیانې به دې راله ګنډلې څه، او چې ستا را ګنډلو نه به کپړې پاتې شنې نو بیا ما ګوډیانو جامې جوړولې. هغه ټولې خبرې راته یاد دي. ته ما ته ده ووایې که نه چې واحد حسن ما سره په کوڅه کې ولاړو او ته لاړې یاسر ته دې ټولې خبره که په یاسر دې نوړې کړم. وای دا کله دې خو داسې رازان ناغرضه که چې داړو داسې نه خبر نه ده. یا خود مړې ما خو یاسر لیدلی هم نه دی. یاسر خو پدې چې پروګرامونو پسې ګرځي ما نه دی لیدلی. ښه اوس ووایه زه تا ویلي دي که نه؟ بس ما ته پته ولګېده که نه. مړې هغه داسې چل نه و که نه. خواشه مړې ښځه بس مه خفه کېږه که نه، زه ته خبره کوم که نه. نو دا خو ستا روزګار د خلکو سره ټاټیکل اچول که نه، نو چې زما هغه دې ولیدو نو ستا په دې درد شو چې دوی دواړو خو ما ټاټیکل نه دی اچولي او دوی په خپله مرضۍ اچولي، اوس راباندې کله ډنډوره کوې؟ ستا په ما یقین نشته، تا ته زه داسې ښکارم. یقین مې در باندې ولې نشته؟ رضانه زیات یقین مې در باندې. خو مړې داسې چلونه خلک نه کوي مړه رښتیا. داسې چل نه و که نه، زه مجبوره شوم قسم دې په ما باندې واحد حسن زه ووالم په چوکه بیا راګیر کړو ما او یاسر هم را ټولې دواړو ګیر کړو. بس ما ورته د یارې الوبې تا ته خو زما پته زه به چاته څه ووایم. ما ته خو د ډب نه ډېره یارېږي که نه، لا چا درله تینګړی در کړي نه بس بیا ته به چې مري. مړې ویم لاس سپی راله مات نه کي څه به کوم بیا؟ لارې کوڅې به رانه خوشي شي. بیا خو به دې پسې څه کوم که نه وړه خلاص یې اکثر نو. هی ښایي چې څه درته ویم نو بیا مې مړه خفه کېږي. کله کله خو ته م راشې دړه خبرې وکړې، زه م درته دړه خبرې وکړم. په دې وجه درته څه نه ویم یاسینه چې دا ته نه وي او دا بل غوندې کس و که نه، او په دې ویښتو کې به ورله ګوتې اچولې نه وي او په دې سپا ډنډه کې مې راښکلې نه وي نو تا به کتلي وي. زه مخ پټ که سړي دی ته ګوري که نه؟ ګوري دې راته، زه خلکو ته معلومه یم، پښتنه یم، پنجابی نه یم. دقسې تا پسې چې ظالم یې څوک خبرې کوي لارې کوڅه کې زه ورپسې جګړې زه ورسره جګړه کوم. زه ورته یم ښه تاسو به نازکې پسې خبرې کوئ، ستا په سر خو زه جنګونه کوم، بل ورځ مې وال خوړلی ظالم ستا په سر خو ما دونه وال خوړلی دي چې ښځه بیا راشه چرګ ونډې اچولې دي درله مې جمع کړي دي شپږ پیسې خو به نه ډانډو نه علم درله یو 200 روپۍ مې هم درله لیږدلي پلو پسې مې غوټه کړي دي په هغه نور ستا شار ملګري به چا وي وګوره خدای پاک داسې ملګري راکړې ده چې خو ما ویلې دغه دی ما چې بیا لږ راسره غفور مارکیټ ته لاړه شي هغه واحد له جامې اخلم. واحد حسن درته یادوم مړ نو زما لپاره در سره چېرته داسې دغه نو چې مال چېرته یو جوړه اغوښتې وې جامې مې زړې شوې دا یې دقه یوه جوړه مې ده او واحد حسن لالې ښځه وي هلته په غفور مارکیټ کې اپر لګولې په کپړو باندې نو ما ویل چې لاړې شو هلته به درله تالم یو اپر کې والم او هغه له به م والم نو ما وی بیا به درله هشته درکړم هغه له به یې یوسې ویرې باره ورشه یار ته وایه څنګه خلک وي ته خو آجکل زما ریبارې مړې دا ځکه زه ویم چې ته څنګه داسې ښه شمال دی اګې او 200 روپۍ ایښي دي ته خو دونه شومپړق یې چې روټۍ م را باندې نخورې کور کې ځواني مرګ نه هغه مې ګوپي پخ کړو ستا ګوپي خوښ نه دی نو ما بیا څه دیم خېټه کې دړ کېږي په خبره ډس کېږي او چې لا اوس ګوپي مې خورې بیا خو به بل شانته ډس کېږي. مړې بس څه وکړم نو هلته مړې مونږ کره کریلې پخې وې که نه او کریلې زما نه خو ګوپي خو بیا هم خو زه ګیس مې و نو کریلې داسې ښه دا راته ووایه ته دې خوا راشه یا الله خیر ته څنګه یې لارو کوڅو کې ګرځې روتې وای په ما بدماشي کې زه خو هم تا پسې روتې ومه که نه لارو کوڅو کې ته ګرځې او کار بیا ته مال وګورې ښځه چې ته خفه کېږي بیا به نه ګرځم مړې دغه د واحد دیولې د دعا سلام به ته وایه او زه ځمه که نه ناوخته کېږي ښه زه الله دې مل شم الله حافظ بای بای قسم په خدای کنه والله په یو دوه کې حیران یم یم د خلکو ماماګانې مړه ماما هم پرېږده چې د سړي مور ژوندی وي او پلار ژوندی وي که نه ته مړه روپیاګانې هم ډېرې او مړه واده به دې کېږي او د جولارې خوشحالۍ به درته میلاوېږي خو ځه چې مور پلار نه سي نو دا ماما خو بې شته کاله ماما هم راله واده نه کوي مړه نن دې ماما له نه دی نن دې ماما له دا ځین هم نیسم او په دې خپو ورته پروسې ماما را واده راله وکړه
ته راته زه نیغ نیغ ګورې کاري ماشاءالله هلا ما وچغي خپله خوله مې د چغې بلوا جاړه بلوا بړه باندې پراټې پخېږي اوس هلا دا لاسه بلا ده هلکه د اسمان نه راپرې وکړه د ځمکې نه راوختې والله ما پته نه لګي چې اسمان نه راغلی که ځمکې راوتې به خبره ده کومه واده به مې که هېر واده یې څوک چا که راغلی دلته مړه وره چا که راغلی ماما که روان یم ماما که ماما که روانې او خبرې ماما ته چې واده رالیږي که نه او بړه دله دله که دره ده ته خبره کوه چې واده رالیږي که نه مړه نه خبره ورکړه واده به مې که نه ډېر زور مې دا شپېلی پکې غږه وه په دې طرف په دې ته چل نه درځوي شپېلی بله خبره ته کوم یو واده له به مې راځي خو ماشاءالله پرېږدله خدای غټ درکړي خوراک په ګزاره کوي لکه به خورې نو ګپ شته نه خو جوړ به شي که نه ګوره واده مې په سر دی ګوره ها ما ته ډېره لویه زندګي په سر پرته دی ماما کور ماما کور څه ښځه ته ډېر لږ دی خو راشه دلته یو د قدرتونو زار شمه دا ولې ماما که دا نه خبر ته کومه دا مې خپلې دي خپلې مې دي خپلې دي نو په خپلې که کنه چې خپلې دي د خټو کېږي که نه پټې دي که نه مړه نو د خټو کېږي که نه نو د خټو کېږي که نه بس الله یې درته هغه ماما ټینګ کړي نو امین امین زما ماما ډېر تکړه سړی دی پړومبي ځل رالی جوړې او دې علاقې ته پړومبني ځل رالم دې علاقې ډېر په احتیاط ګرځه هسې په احتیاط ګرځه زه ډېرې پیرې راغلې یم والله زما د بدماشۍ تا ته پته نه لګي یالله خیر کې پوه شوې ښه بدماشه مې لکه پولیس والا خو نه که نه نو مړه پولیس والا راته ښکاري نه خو د دې چاټ نه دی راته پته لګي چې پولیس والا هلکه خوله سمه خوځوه خوله خو مې سمه خوځوه خوله خو مې سمه خوځي پاکه د ماما کور ته معلوم دی که نه ورغلی که نه اوس ورځې نو بس ور روان یم که نه خو لار رانه لږه ګډه ځه که نه نو اوس ما نه ایري چې زه داسې تلم که داسې تلم ستا د لاسه ته اوس کوم خوا ځې ماما که نه داسې ځې که داسې ځې یاره زه خو داسې ځم ځه د شپېلی مې راکړه دا به زه خپل واده کې غږوم څه چل دی شپېلی راکړه نه خبره وره که نه مړی ځې نه دي نیزه وګلی والله چې پرېږده راکړه مړه یو خو مې واده هم نه کېږي او بل هله شپېلی هم د ګوتو کې دا راته د نیکه پاتې شوې ده ګورې ولې خانداني یې نه مړه وړه پیمان چې خبره درته کوم ګورې موږ خانداني یو او که نه یو خو شپېلی غږول ولې خانداني به غږی شو ته یې د نیکه نه راته پاتې شوی زما نیکه به مړه کله کله شپېلی غږوله که نه نو زه کږم او چې زه غږوم مړه به زه پیمان که نه والله چې ته ډېر زبردست سړی خو چې ته مالې د شپېلی راکړي دا چپړه چې دی نه پخ پکړ نه درکو د شپېلې دپاره به چپړ هم پخ پوکم خو زه بس چې ته وایې نو د خاور مې کړه خبره وره ګورې ونه تښتې رانه ماما کریم زه ماما که د شپېلی راله راکړم زما د ماما د شپېلی دومره خوښه ده که نه مړه چې کله کله ورته غږوم یې ورته کله کله بس هسې سرور کې راشي دلته به څومره ورځې سارې په کلي کې 2 ورځې 2 ورځې ښه شکر دی او خبرې وره شپېلی راکړه زه مې ماما ته غږوم کله کله سرور کې راشي زه یې ورته غږوم بس هغسې سور کې وي یاره زنده‌باد یار زنده‌باد لاړم ما کره زمو زمون کلی ته راغلی ټیک را ده نه ښکاري خو دغه ماما ته یم الله دې ملک شه نو یاسره سلام علیکم علیکم دا کوم چې کې راځه مړ تا سپې مې خو نشته سپې پروت دی و مې نه خوري دې نه خوري راځه موږ ستر نه کوو ستر کوي کنه ستر خو خوشې دی بچي ورده زما ډېره ټوکماره یم ستر چرته کو بس څنګه زه تاسو سره وړه رالوي زما داسې ګرمي ده کنه ولې نه بچي دا خبره نشته ماشاءالله بیبي څنګه وا خدا بیبي خدا کو خدای تعالی د مرګ په خوب باندې ود کې دې نه خو یلا دې کې بیا خو د لبل سوک درکې نستا په تندي باندې دا هر وخت داسې رټک پکې وخی څوک بچي نو دون وړاندې کاني دون په دې ګرمه ته وګوره دا وخت زمونږ د دې دغه چتري وای کنه څنګه را پی خو بس په منډو ما خدا سي تیرېدم یو ګیلې له دل راغلی ما هغه رول خو دې کور کې نشته دغه یاسر یادې یاسر نه هغه بچرته تلی بیګا او پس مرګرو رنگونه کول نو سار وختي اوتی دي بیګا مې د شپې نه پرې خوسته ما ویلم شپه د شپې بار مګرځه نه خبره ګوره کور خو شي پریخي او دا دونه بدعمل انسان دی کنه بې وقوفه چې لکه پیغله خور دی ماشاءالله د الله سمې سپوږمۍ په شان کور دی دغه شان پرېښی دی
څه وکړم نو مرچکي ماما بس نو غریبي مې ده مړه خو مې نه غواړي زه یم چې د ګل ګزارم د باندې ونه کوم خو بس یو ګیله مې ته کوله خفه کېږه مه بچي خو دا رور دې پوه کړه وای هغه ما شل پیرې پې کړه چې د خلکو پسې پیسې مه راټولوه خو مرچکي ماما څه کم نه پوهېږي ته هم درته ګیلې پیسې خو راغلې بېله خبره خو زمونږ هغه هلک ځان سره په شرمونو وشرمو واحده څه نو او که نه وای هغه هم جوړ ځان سره اوس بوزي هغه هم راټولې هغه پیسې نه راټولې خو بل به په دقه دوکړو باجو ته به یې کېنولې او بل دا چې زوی دغه لامبلو لیبوزي دا د نن سبا ټي وي دغه وګوره اخبارونه هلته یې 3 یوړو دلته کې 3 یوړو او د بجلۍ دغه حال دی نو دا خلک په شګو کې ډوبېږي الله دې بي خو نو باسي ورته وایم بس چې ملا مې قبې شوه لا مې په ماشین ګټلې نه وي چې راته وایي راته زار قربان دا وګوره دغه سوینګ پول مې راتوتې دی او ځان سره د کلي هلکان هم وایي واحده سنم مسره زیزه خیر دی نو نه هغه ته ما ویلي دي چې ګورې ځې نو چاته هم چې ځې ما نه به تپوس کوې دا نن سبا هغه وخت خو نه دی د یارانې دوستانې دا خو د زم یاسر ته یم چې د کور روزي ماته نوم اخله چې چا سره لاړم چا سره نه هغه خو د برنډې سیکل دی او زمونږ هغه هم ځان سره د پوندو پورې قمقل دی که نه زمونږ دی ته وګوره ورځ ورځ غټېږي خو عقل پکې نه راځي خیر د هغه اډي داسې ده چې بس ورځ ورځ غټېږي ګیډو مرخې دونه نه دی ورکوټې ماشوم دی خو او کور داسې ور بندوه د خشن ښه او نه ور خو زما 24 غنټې بندوسپې مې هم ساتلې دی یا بچې ما ونه خوري دغه سپي د خوراک لا پرېږده په ما به څه خو هغه 14 ستنې بیا په دې نوم کې خلکو ته وایي هغه ډېر ګران کار دی یې مرچکي ماما سپې هم ساتلې دي خو مونږ لږ خوبونه کوو هغه ډېر خوبونه کوي او دا روټۍ ورته کمه اچوئ دا وګوره څونه ګرمي کېږي دا خو بې زاره چیرې وایي مرچکي ماما څه وکړم هغه ورته یم سوینګ پول ته ځې دا هم ځان سره بوځه او دا خو لږ لمبوي که نه دا وګوره دا څونه مچان د ګرمۍ نه مړه شو مونږ په کور مالک نه اوبه راچلو ځان له لامباره پاروس په لادل هم 2-3 بالټي دا راډ قمقل ته وګوره چې وین پمپ یې کړی و زما خیال دی هغه خراب دی هغه به هر ټایم وارشل غورځي په شلق ته لګي راځي که نه شربت په نه نه بېغمه شه ستاسو دا وارشل هر وخت خراب وي خو زه به هغه دغه ته ووایم هغه هلک وارشل به ورته نه وي واچې که نه یا به واقع سم ته ووایم هغه بوتل نه 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 بوتل نه څکم ستاسو خبره ده ډرقو هغه نه نه بیا به اوس کوم بچي قرضم کوم بل وخت به که خیر وکړو بیا به ډکه و چېرې نه خبره نه شي ته زما مشرې زه به یې پرېږدم واحده سن به ځان سره نه بوځي هزار خیري راته خو زه هم بچې ګوره چې ته جومات ته دی چې ته پردې غم خادی کې ودرېږې یو ښه ځای کې دا کېږي نو خلک به هم یادوي صحیح دی انشاءالله ولې نه نو ما وي خامخا نسارېږي نه نه ځم بچې خو دا ور در سره بند که صحیح ده بیبي ته سلامونه کوي وعلیکم سلام وعلیکم سلام واحده سن ته سلام علیکم اور پزړه د سړی هغې وخت کې بل شي چې ساتلې یار د غېږې د چا بېل شي حسین یار به دې تر مرګه په کارېږي د رزیل اشنا خویونه زر بدل شي چې ساتلې یار د غېږې د چا بېل شي چې د قصده د اغیارو سره ګرځي خدای ته مو بخي حاضره دا ولې تا ته وایم اخي خدای مسلمان سر دې علامات کو ما خو سه معمولی دی خو کولې تر په ټول رالي تا ته وایم وایا نن نه پس مې نازک زوري دی خبرې دا تاسو ګوره د زور مې نه کنه اوس په لا جامې ماته کم کوم پلار استا رور دی خو مور زما ترور وا اوس مې ته ویلې په باجي ګنه ولې نه خبرې ته به څه وکې ځه زه به دا څه وکړم لکه پرېږده وګرېوان پرېږده وسکې تاڼې دې راله وشتولي تپوس راته کوم چې نازک اختراع اخلي او خود ماما زوی اخلي بس راځه صحیح شو مخکې شه پرېږده وګرېوان پرېږده وکنه باجه وخه خدای کوره خودونه سړی ښه کنه چپله چپله فوقه چپله راواله خدا زور دې چاپاړې پسې کوو فوقه شابه ده مخکې شه پاته په میدان لګي ده مخکې مو کې دی چومه په ما کې رانه راشي تر په کبابو ګاډو کې جوړ شوی ده کم طرفه رالي